د اسلامي ګوند خلاف د اسلامي امارت تازه خطرناک اقدام یو ځل بیا د سیاسي زغم د وینا خپلواکۍ او د ګوندونو د فعالیت په اړه اندېښنې راپارولې دي. د عدلیې وزارت لخوا د ګلبدین حکمتیار د دفترونو د بندولو او د هغوی د املاکو د مصادرې پریکړه داسې مهال ترسره کیږي چې د ټولو سیاسي ګوندونو د له منځه وړلو اعلان شوی. دا تازه اقدام نه یوازې د ښاغلي حکمتیار پر فعالیتونو مستقیم اغیز کوي بلکې د نورو سیاسي خوځښتونو او څیرو لپاره هم یوه جدي نښه ګڼل کیدای شي. په دې راپور کې د یاد اقدام جزئیات او احتمالي پایلې څیړل شوي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په کندوز کې د اسلامي ګوند دفترونو د بندولو او د هغو د املاکو د مصادرې حکم ورکړی دی. په حکم کې ډیره شوي چې د یاد ګوند په نوم فعالیت کوونکي دي تر توبې ایستلو بندیان شي. د عدلیې وزارت له لوري د کندوز عدلیې ریاست ته په 155 ګڼه استول شوي لیک کې لیکل شوي چې د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې ټول سیاسي ګوندونه ختم شوي او د سیاسي بهیرونو د چارو ریاست تشکیل هم له وزارت څخه ایستل شوی دی. په لیک کې امر شوی چې د اسلامي ګوند تر نوم لاندې هر دفتر چې فعالیت کوي هغه باید مهرلاک شي او د دفتر ټول اوزار یې د عدلیې ریاست ته وسپارل شي. په لیک کې راغلي هر څوک چې د اسلامي ګوند تر سرلیک لاندې فعالیت کوي باید ونیول شي او تر هغه په زندان کې وساتل شي چې له خپل کار څخه یې توبه نه وي ایستلې. وزارت سپارښتنه کړې چې دغه اجراءات باید د ولایت مقام او استخباراتو له ریاست سره په همغږۍ ترسره شي. لیک دغه راز ټینګار کوي چې که په کوم ولایت کې د اسلامي ګوند دفتر نه وي او څوک د دغه ګوند په نوم فعالیت کوي هغه وګړي باید وپیژندل شي او زندان ته واچول شي.